مونږ ته دی لوګي کړل ځواني بابا خورې دې کړه خپل زندگی بابا یا بابا خورې دې کړه خپل زندگی بابا هر سخت نرم دې زغملې وا تا په خوشاله پزان منلې وا ندیوا پکړی خپېمانې بابا نه جوړه نه شوه کږه پاتې کېږي دا اوس هم پلان کږه ده تاسو به خپله په خپله وګورئ زمونږ دا خپه مې په دې حالات کې دی او زه فعلا د کور سرپرست یم د سرپرست پلار مې مړ دی پلار مې دغه جومات څه شي څه وه سرکۍ نه په دې خو دلته موټر ووهه همالته و مړ شو او بس تا ته خپل بچي او ورونه خویندې دا هم در پاتې خپل بچي مې راته را په غاړه دي او مور مې خویندې مې دي دغه مې وړکی ورور ده دې نه لږ مشر ورور ده شته نه دا ګني خرڅوي د روټۍ بازار کې روزمره ژوند په چی روان دی بس روزمره ژوند ده بس دغلته ګټو او دلته خورو دغه ژوند دی بس ته مو ورسره ګني خرڅوي زه مو ورسره ناست یم منډه خو نه شم موټر نه چلوې موټر به که پیدا شو چلاوم که نه دې وخت کې مونږ ته خلک وایي چې مۍ به دا مې چکر ده دا زه په دې چکر ګرځم ما ته به څوک موټر راکړي داسې کله شوي دي چې د کور ماشومان دې لیدلي نور ماشومان ګوري او زړه دې غواړي چې یاره دین داسې دې دپاره سهولتونه وی یا داسې چې په دوی کومه تنګسۍ ته یې هغې ساعت کې چې دی زهیر کړی اندېښمن کړی داسې کله راغلي ولې نه ما په داسې حالات لیدلی چې د مالدارو بچو روان وي مکتب ته زما بچي ما هغه سره ما سره کارګر کوي زما دا ورور ګني پاکوي مثال بچیان مې وړکي ماشومانان دا ورور مې دا غواړم چې مکتب پې ووایم 12 پې خلاص کړم دا مکتب نه وایي مکتب وایي باله وخت ځي مکتب وایي مکتب نه بعد راځي دلته ګني موټر ته ګني نیسي زه لاسم ته ټبان کې خرڅوم او دا ورور مې دلته هغه کې خرڅوي بازار کې د ورځې بس الله نه به شکر وباسو 300 هم کار کېږي 250 هم کار کېږي چې بازار ښیي په 400 هم کار کېږي تاسو وروره اشد ضرورت چې شی دی چې تاسو غوښتنه کړې وه اشد ضرورت زمونږ داسې و چې نور یو پوړو ته مونږ حیران یو که نه یو پوړه مونږ نه لرو دی کور کې مونږ غواړو چې مونږ سره 2,500 روپۍ وړه 2,500 روپۍ وړه دي نو 2,500 روپۍ مونږ ته په دې ورځو کې څه ښکاري لکه 2,5 لکه روپۍ کار نه لرې د WFP او د دې شی هېڅ هم نه یو دانه یې راکړی وه تېر مخکې چې بند شو چې بند شو بیا نه چا کاټ راکړی نه مې چا پوښتنه کړې ده دلته مې کوټه ولیدلې په باران کې ملک ته مې هم زنګ وهلی او د ریاست کې مې عریضه هم کړې ده وایي زنګ درته وهو تر هغه پورې چا زنګ هم نه ده وهلی خبره کوه او دغه غواړو چې مرستندویه موږ سره کومک وکړي او بس دغه خواهشات د هغه دی دغه ورور مې مکتب ته شي دغه خوشحالي هغه ده او بچیان مې ورسېږي او ډېر هغه ته اشد ضرورت درلود